نو نازولو کوچنیانو، د نن کیسه د نړۍ د یو خورا لوی فیلسوف او یو ځوان په اړه ده چې په زرګونو کلونو وړاندې یې ژوند کوي. ښه، نو ښه غوږ پر ونیسئ. زموږ له کلیو او ښارونو لیرې د لرغوني یونان په مرکز اتن کې یو عالم اوسېدی. دغه مشر بابا سقراط نومېدی. یوه ورځ د همدې ښار یو ځوان پر لارې را روان و. که ګوري پر مشر یې سترګې برابرې سوې. له ځانه سره یې فکر وکړ چې د اوبو پر غاړه دغه ولاړ سپین ږیري به د خپل ژوند په اوږدو کې علم او پوهه څنګه لاسته راوړې وي. نو هغه و چې په ځان کې یې د همدې پوښتنې جرأت پیدا کړ. ورغی او تر روغبړ وروسته یې ورته وویل: بابا، زه یوه پوښتنه کولی شمه؟ هو زویه، ولې نه؟ وایه، په زړه کې دې څه در تېر سوي؟ بابا، غواړم ستا په شان پوه انسان سمه. ښه. زه پوهه څنګه لاسته راوړلی سم؟ آیا په رښتیا غواړې پوه سې چې پوهه څنګه ترلاسه کیږي؟ 100% کې نه غواړم چې ژوند مې په جهالت کې راباندې تیر سي. آفرین. نو زه چې څه درته وایم هغسې به کوې. سمه ده بابا. راځه زویه، راپسې سه. سر دې په اوبو کې ډوب کړه، تر هغو به نه راوځې چې ما غږ نه وي در باندې کړی. هلکه راووځه. د ښادۍ په حادثه نږدې و، نفس مې وخیژه. زویه، دغسې که دې نفس په هر شي پسې ختئ، هرومرو یې ترلاسه کولی سې. چې غوټې پسې وهې په لاس به درسي. چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نسته؟ یوناني ځوان له سپین ږیري عالمه مننه وکړه چې په ژوند کې یې د یو څه لاسته راوړلو لپاره د ژورې غوښتنې په معنا پوه کړ. ورځئ، اوس مو نو غاښونه پرېولئ او بیده سئ. سبا ماښام بیا بل نکل درته کوم.